دا د جلال آباد ښار تازه میوې او سبزۍ د منډوي داوطلبۍ مراسم دي چې کلونه وروسته په لومړي ځل په ازاده توګه ترسره شو. د ننګرهار مستوفیت مسؤلین وایي په دې داوطلبۍ کې 15 حکمي او حقیقي اشخاصو ګډون کړی و چې ثابت خان منګل په نوم کس د 4 میلیونه 10,500 افغانیو په لوړ نرخ وګټله. موږ راغلي وو د ننګرهار ښاروالۍ ته چې البته دلته یو قرارداد د میوې او سبزیجاتو منډوي په قرارداد ورکول کېدله. موږ راغلي وو د ښاروال صاحب او د مختلط هیات په ګډون باندې په دې داوطلبۍ کې 9 کسانو البته عریضې ورکړې وې او شرطنامې اخیستې وې. د دې جملې نه 15 کسانو په یاد مجلس کې داوطلبۍ کې حضور درلوده او اشتراک یې وکړ چې د 15 کسانو نه یو کس چې ضابط ولد دی عبدالکریم نومیږي نو دا قرارداد برنده سو او قرارداد یې وګټه او قرارداد 3,10,000 4,10,500 افغانیو د میاشتې په قرارداد ورکول سو چې مجموعاً د کال 8,3,6,000 افغانۍ کېږي. د جلال آباد ښاروال وایي چې په شوي قرارداد کې کوم زیاتی نه دی شوی او یوازې د شفافیت له مخې خلکو په خپله خوښه نرخ لوړ کړی دی. خو وایي قرارداد ګټونکي به د ښاروالۍ د اصولو له مخې خپلې چارې ترسره کوي. موږ خپل دغه لرو، شرطنامه لرو، لایحه لرو، نرخ مو کړی دی. پر دا قراردادي باندې مو هغه شیان په دا لایحه او شرطنامه کې ایښي دي چې دوی به په خپله طریقه باندې روان دي. نو دا داسې دی چې ظلم باید پر عوامو باندې یا شی پر عوامو باندې لوړ نه شي. موږ د دې کوښښ کوو دا چې دا قرارداد لوړ ولاړې داسې د دې موجود وه دا زموږ ملامتیا نه ده. د خلکو دغه دی چې قرارداد یې لوړ کړي. موږ په لوړ قرارداد خوشحاله نه یو داسې نو چې پر هغه ترتیب باندې مثال قرارداد وشي موږ په هغه ترتیب خوشحاله یو. ګټونکی شرکت وایي پخوا به دغه مارکېټ داوطلبي په پټه څو اشخاصو ترمنځ کېدله. دا لومړی ځل دی چې هر چا کولی شو برخه پکې واخلي. دوی وایي هڅه به یې دا وي چې مارکېټ کې سوداګرو ته لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه راز به د قانون له مخې عواید راټولوي. ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د جیو سبزي او میوې منډوي دا پخوا 25 کاله په پټ او مخفیانه شکل سره دا داوطلبي تېرېده او دا به خاص مشخص کسان وو چې هغو کې داوطلبي کې اشتراک کولو په پټ شکل سره په کورونو کې داوطلبي کېده. نن د خوشبختۍ ورځ ده او ډېره ښه ورځ ده چې مختلط هیات د مقام ولایت همدارنګه هغه اړین هیاتان دلته راغلو او داوطلبي وشوه. په داوطلبي ډېره په شفاف ډول سره سرته ورسېده او موږ اطمینان ورکوو چې هم به امارت اسلامي د ښاروالي عواید لوړوو او هم به په پوره امکاناتو سره خپلو ښاریانو ته خدمات وکړو. د یادولو وړ ده چې جلال آباد ښار تازه میوې او سبزۍ مارکېټ د ښار 5مې ناحیې اړوند سیمه کې موجود دی. د ختیځ زون په کچه تازه میوې او سبزۍ تر ټولو لوی مارکېټ ګڼل کېږي. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره